نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وخيار سړی هغه دی په تاسو کې وخيار سړی هغه دی چې خپل نفس په کنټرول کې وساتو وعمل لما بعد الموت او د مرګ نه چې وروسته کوم حالات را روان دي د هغې دپاره څه کوي تیاری کوي علماو د دې حدیث مبارک مختلف تشریحات کړي دي یو وی وخيار سړی هغه دی چې هغه د ځان سره د خپلو اقوالو د خپلو افعالو د خپلو احوالو محاسبه کوي څه کوي محاسبه کوي محاسبه د خپلو اقوالو د ځان سره دا ده ته سحر را پاسېدلی او اوس سملاستې جمع دی که نه جمع خو راغلی دی بړستنې په ځان باندې اچو کمبلې په ځان باندې چې ځانونه پټ کړو نو توره تیاره شوه چې ځان باندې کمبل راواچو توره تیاره شوله ماسخوتن سملاستې نو د ځان سره حساب وکړه سحر را پاسېدلی ومه ماسخوتن شو زما دې ژبې نه د الله ذکر څومره شوی زما په دې ژبه باندې درود شریف څومره ویلی شوي دي او په دې ژبه باندې ما کنزل څومره کړي په دې ما غیبت څومره کړی په دې ما چغلي څومره کړې ده په دې باندې ما د بل سپکاوی څومره کړی دی دا حساب د ځان سره وکړه که نه نو که په دې ژبه د الله ذکر ډېر کړی و نو وایه شکر الحمدلله د الله شکر ادا کړه خو که په دې ژبه ټوله ورځ تېره شوې ده او د الله نوم پې نه ده راغلی په دې غیبت راغلی په دې کنزل راغلی په دې چغلي راغلی ده نو د الله په دربار کې توبه وباسه توبه وباسه د ځان سره د اقوالو حساب دی د خپلو اعمالو حساب کوه د ځان سره سحر چې را پاسېدم شپه شوه را باندې ماسخوتن شو را باندې د سحر نه واله تر دې ټیمه پورې ما د دې لاس نه خیر چاته څومره رسولی دی نقصان مې چاته څومره رسولی دی په دې خپو مې د نیکۍ کارونه څومره کړي دي د بدۍ کارونه مې څومره کړي دي مونځ مې په ټوله ورځ کې څومره کړی دی نور د دنیا کارونه مې څومره کړي دي د خپلو اعمالو به د ځان سره څه کوي حساب به کوي نو که چېرته تا تمامه ورځ کې د نیکۍ کارونه ډېر کړي د ګناه کارونه دې کم کړي نو بیا ووایه شکر الحمدلله خو که په ټوله ورځ تېره شوه ستانه د نیکۍ کار نه دی شوی تش په دنیا پسې منډه 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 بیا د الله په دربار کې څه وباسه توبه وباسه وعمل لما بعد الموت او د مرګ نه وروسته چې کوم حالات را روان دي دې دپاره به دې څه کوي تیاری کوي والعاجز من اتبع نفسه هوا وتمنى على الله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بېوقوفه انسان کمکل انسان هغه دی چې د خپل خواهش تابعداري کوي زړی چې څه غواړي هغه کوي حلال او حرامه نه ګوري ناروا او جایز نه ګوري خو چې څه په زړه کې راله هغه کوي وتمنى على الله او په الله تبارک وتعالى باندې لوی لوی امیدونه ساتي هلکه مونځ نه کوي نه مړه الله زما تبارک وتعالى مونځ ته محتاج نه دی غفور رحیم دی ما باسي وبخي هلکه ګیره نه پرېږدي الله غفور رحیم دی به ګیرو بخل نه کوي زکات نه ورکوي الله تبارک وتعالى زما پیسو ته محتاج نه دی غفور رحیم دی ما باسي وبخي ما با نو زمونږ پښتانه وایي چې څه دي کرلي نو هم حق به علي چې څه دي کرلي هغه به اخلي چې غنم دې کرلي غنم به اخلي او چې وربشې دې کرلي نو څه به اخلي وربشې به اخلي د غنمو نه ته وربشې نشي اخیستی ټیک شو که نه الله تبارک وتعالی غفور رحیم دی خو چې تاسو کرلي د هغې به صدر کې بیا به در باندې نور رحم وکړي دا لقمان حکیم نه دی دی غلام نو دی یو سړي واغستو او الله تبارک وتعالی په قرآن کې هم ذکر کړی دی او د ده په نوم باندې یو صورت دی سوره لقمان د په نوم باندې په قرآن کې یو صورت هم دی سوره لقمان دا غلام وګوره یاد وساته نو چې کله د خپل مولا واغسته په بازار کې که نه کور ته یې راوستو نو در یې داسې یو کوټه ورکړه ده وایي دغې کې پاتې کېږه ځان ده نو چې شپه شوه او دغې کوټې ته ننوته که نه نو خپل مالک ته ماله به صرف یو جانماز راکړي څه راکړي یو مصله ماله راکړه صرف نو در یې جانماز ورکړه مصله وله ورکړه دی به په هغې باندې ناست په هغه کوټه کې والله به یادو د الله ذکر به یې کوه عبادت به یې کوه څه ټایم د شپې تېر شو نو دی پاسې د ورغې په دې خپل مولا پسې په دې آقا پسې ورغې وی پاسه الله یاد کا پاسه الله یاد کا هغه ورته مړه زه الله غفور رحیم دی ما پاسه الله غفور رحیم دی دی ټیک شو راغی بیا د الله په ذکر کې مشغول شو څه ټایم تېر شو وی زه زما د مولا به لږ خوب پوره شوي چې اوس یې راپاسوم چې دی پسې لاړ وی پاسه الله یاد کا هغه ورته وایي زه مړه الله غفور رحیم دی بیا راغی نو چې کله د چربان ټایم شو د تهجد دا ټایم شو که نه ویره دا ډېر بختور ټایم دی چې اوس خو یې راپاسم خوب به یې پوره کړی نو چې دی به د خپل مولا پسې لاړو وی راپاس د تهجد ټایم دی او ورته مړه څه تنګول دي راغسې زه مړه الله غفور رحیم دی الله به ما وبخي الله زما د شپې ودرېدو ته ضرورت نه لري ټیک ته دې ته راغی چې سار شو د مولا لږې وربشې واغستې دي مالکې او دلې ورکړې وی دا واله په پټي کې وکړه دا وکړه لږې اوس غلام دی کار خو به کوي که نه نه چې هغه وربشې واغستې سیر 2 سره وربشې وي نو لاړو او دکاندار ته وی مال یو 2 سیره باجره راکړه سره هله راکړه یو 2 سیره باجره راکړه نو چې باجره یې واغسته نو لاړو هغه یې وکرله باجره یې وکرله وربشې پرېښودې وخت تېرېدو چې مالک لاړ پټي ته که نه اوس په پټي کې د وربشو په ځای باجره ولاړه ده دی راوغوښته ویل که دا داسې چل کړی دی پلار خو ما وربشې درکړې چې دا وکړه په پټي کې خو باجره ولاړه ده
اداره ما باجره کړلې ده کنه ما څه کړلې ده ویتا ته ما باجره ویلو دا ورته الله غفور رحیم دې کړلې مې باجره ده خو وربشي بشي کنه څه بشي ما وکړل باجره خو الله غفور رحیم دې الله مې ربانه ذات خو څه کولای شي دین براله څه جوړه کی وربشي جوړی کی مالک ورته ډیر بیوقوف انسان ډیر بیوقوف قمقل انسان کړلې دې باجره ده او الله به دې وربشي جوړی کی الله دې سکی هغه ورته زه خو درتم داوام کنه ما خو درتم داوي کنه چې د شپې خوبونه کوه نافرمانی کوه د الله او الله به دې په مفت کې وبخي خو چې څه دې کړلې هغه به درته میراویږي کنه او مالک فوش چې دا خو راله سبق راکو دا راله سره راکو دا خو زه د پوه کولم چې ګوره دنیا کې دې څه کړي په آخرت کې به هغه میلاویږي الله داسې غفور رحیم نه دی چې څه دې کړي هغه به درته میلاویږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بیوقوف انسان عاجز انسان هغه دی چې کوي ګناه او امیدونه د الله تبارک وتعالى نه ساتي چې الله به ما وبخي